په پاکستان کې 4 کروڑ پښتانه اوسېږي. که چېرته تاسو په چیټ جی پی ټي یا په ګوګل باندې سرچ کړئ چې د موسٹ پاپولر نیشن اف د ورلد، نو تاسو په پټان راوړئ او بیا به ای اف جی او اینډ پاکستان راوړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده انډیا او د پاکستان چې کومه جنگ ده، خو انډیا والا چې دی مکمل تور باندې د جنگ چې دی نو هغه تیاریانې کړلې. په دې ویډیو کې ته مکمل معلومات شریک کوم. تاسو به هم حیران شئ چې انډیا په اوله پیر باندې داسې فیصلې وکړي چې تاسو به هم سوچ نشئ کولی. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د انډیا او د پاکستان د اوبو مسله ده، دا کومه اوبه چې دي پاکستان ته راځي کنه نو دا د انډیا د طرفه راځي، او پاکستان چې کومه فصلونه دي او نو هغه 71% چې دی نو هغه په دغه اوبو باندې چې دی نو هغه اوبه کېږي ملګرو. او بل طرف ته چې دی نو انډیا एकदम چې دی نو دا اوبه چې دي نو دا بند کړي. تیمتاس یو ډیم دی چې هغه ورته جوړ کړی دی او هغه چې دی نو هغه پاکستان ته باندې شولې، او بل دا چې په 1960 چې کومه معاهده وه نو هغه هم ختمه کړله. ملګرو په دنیا کې چې دی نو اوس خطرناک جنگ شروع کېدو والا دی د پاکستان او د انډیا، ځکه چې ټوله دنیا چې ده نو هغه دې طرف ته ګوري چې پاکستان او انډیا اوس به څه کېږي. ملګرو بل طرف ته چې دی انډیا عوام احتجاج کوي، هغه دا خبره کوي چې موږ به بدله اخلو. بدله به اخلو خو په کومه طریقه باندې موږ بدله له پاکستان نه اخلو نو هغه چې دی نو د هغه کار دی به تاسو سوچ هم نشئ کولی. بله خبره دا ده که نه انډیا بله فیصله هم وکړه چې 48 غنټو کې چې د پاکستان څومره مسافر دي، پاکستان چې څومره کسان دي په انډیا کې نو دا دي په 48 غنټو کې د دې انډیا نه وځي. او بله خبره دا ده کړله که نه چې هلته چې څومره ویزې خلکو کوي نو ویزې باندې هم پابندي ولګېده. لکه د پاکستان نه چې کومه ویزې کېږي انډیا ته نو په هغه باندې هم پابندي ولګېده، او د چا چې ویزې لګېدلې هغه یې وله هم منسوخ کړې. ملګرو بل خبره دا ده که نه د پاکستان چې کومه سفارتخانې دي نو هغه ته هم وارننګ ورکړو چې په 7 ورځو کې تاسو چې دی نو خپله کډ نغاړئ او ځان پاکستان ته رسوئ. او د پاکستان اوبه بندول د کولیان جنگ اعلان کول دي ملګرو. او بل خبره ده او انډیا والا چې دی نو هغه په اوبه بند کړل، او پاکستان چې چرته حمله کوي نو هغه په دغه باندې حمله کوي چې دا اوبه پاکستان ته بیرته راځي شي. د 48 غنټو نه والا د 72 غنټو پورې چې دی د انډیا هر څه کولای شي، هر څه ته تیار ده جنگ کولای شي ملګرو. او بل خبره به کې دا ده کنه انډیا والا لګیدل بارډر ته چې دی نو ټانک راوستي دي او جهاز یو دي او فورس هم هغه چې دی نو منتقل کړي دي. بالکل هغه چې دی نو جنگ ته تیار دي او هغه چې موږ به جنگ کوو او موږ چې دی نو ورسته کېدو والا نه یو. دا انډیا والا دا خبره کړې ده. او بل خبره پکې دا ده که نه یوه خبره انډیا چرته هم نه وروسته کېږي، او پاکستان چې کومه فورس دی نو هغه په های الرټ کې دی، او د انډیا چې کومه فورس دی نو هغه هم په های الرټ کې دی. ملګرو الله دې خیر کړي که نه جنګ بالکل شروع کېدو والا دی، ځکه چې پاکستان او انډیا تاسو ته پته ده دا په 1960 کې دا معاهده شوې وه که نه چې پاکستان او د انډیا چې دا اوبه چې دی نو دا به انډیا چرته هم نه بندوي. او اوس انډیا والا ولګېدل او اوبه هم بندې کړلې او مکمل طور باندې دا خبره وکړله چې د پاکستان چې څومره مسافر دي دا دې هم ځي د انډیا نه دې وځي. او بله خبره پکې دا ده ملګرو او هغه ورته تیمتاس یو ډیم چې دی نو هغه ورته جوړ کړی دی او اوبه چې په پاکستان باندې کړی دي. پاکستان فوج هم په های الرټ کې دی او د انډیا چې کومه فوج دی نو هغه هم په های الرټ کې دی. اوس به څه کېږي ملګرو ان شاء الله نوي معلومات به درکوو. الله دې خیر کړي که جنګ شروع شو نو پاکستان هم تباه کېدو والا دی، انډیا هم تباه کېدو والا ده. ملګرو دا نوي معلومات ټولو پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته ضرور ورسوئ چې هغه ته دې نوي معلوماتو په باره کې پته ولګي چې د انډیا او د پاکستان نوي صورتحال څه دي. نو حالات مکمل طور باندې بل شان دي اوس.